مجاهد ته د نصیحتونو سلسله. مجاهده وروره، شرعاً د تهمت له ځایونو څخه اجتناب لازم دی. په جهادي لیکو کې د ګیرې نه لرونکو ظلموټو د ګډون اجازه نه د اسلامي امارت لوایح ورکوي او نه یې اسلامي شریعت جواز ورکوي. له ابن عمر رضی الله عنه څخه روایت دی چې زه د 14 کلنۍ پر مهال د احد په غزا کې د ګډون لپاره وړاندې کړل شوم، نو زه یې ونه منلم. بیا ځلې د خندق په غزا کې د ګډون لپاره داسې مهال وړاندې کړل شوم چې عمر مې له 15 کلونو څخه اوښتی و، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازه راکړه. د دې حدیث روایت ترمذي کړی دی. د یادونې وړ ده علماء کرام وایي چې څوک نابالغ وي یا ګیره ونه لري او د فتنې ویره شتون ولري، داسې نفر ته باید په جهادي صفونو کې د ګډون اجازه ورنه کړل شي.